سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې نوې او مهمې ویډیو سره حاضر یم. دا ویډیو به زما د ډاکومنټس په حواله چې کله تاسو اپلای کوئ نو تاسو ته کم ډاکومنټس د اول نه تیار ساتل پکار دي، ځکه چې دا ډاکومنټس اکثر ډیر زیات وخت واخلي او کله چې تاسو اپلای وکئ نو بیا تاسو سره دومره وخت نه چې په مقرر وخت کې تاسو دا ډاکومنټس جوړ کړی شئ نو د هغې کال د هغې سلیکشن نه بیا تاسو پاتې شئ. د دې نه مخکې ما د NOC په حواله یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده، نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن چې څه ته وایي. نو په هغې کې به تاسو اول خپله کیټګري وګورئ، که پای کې تاسو راځئ جاب ټایټل په حواله، د جاب ډسکرپشن په حواله، د ایکسپیرینس په حواله، نو بیا به تاسو راشئ او خپل آنلاین پروفایل به کریټ کړئ، ځکه چې په دغه کې چې دی ایکسپریس انټري کې چې دی نو صرف سکل لیول 0A او B والا پکې اخلي، C او D والا نه اخلي. نو اول خو به دغه خبره کلیر کوي. بیا کم ډاکومنټ جوړول پکار دي، په هغې باندې تاسو سره یو ټټوریل کوم. ښه ملګرو، د ټول نه مخکې خو به ویلډ پاسپورټ پکاري. که تاسو پاسپورټ نه جوړ کړی نو پکار چې پاسپورټ جوړ کړئ، او که هغه جوړ یا په هغه کې ایکسپایر نږدې نه پکار ده چې رینیو یې کړئ، ځکه چې کله تاسو ایکسپریس انټري ته اپلای وکړئ او یو کال په پول کې رانه شئ نو پکار ده چې تاسو به انتظار کوئ، چې انتظار کوئ نو هغه به ایکسپایر شي، او چې ایکسپایر شي نو بیا به دوباره رینیو کوئ، هغسې به مسله یا وخت به مضایع کیږي. نو د دغه دپاره ضروري دا ده چې لکه تاسو پاسپورټ جوړ کړئ او هغې کې کم از کم 3-4 کاله وخت یا کم از کم 2-3 کاله خو وي، ځکه چې دلته به په دې کې هم پکار ایکسپریس انټري کې هم پکار بیا چې تاسو لینګویج ټیسټ ورکوئ نو په هغې کې به هم پکار. نو ټول نه ضروري خو اول پاسپورټ شو. بیا لینګویج دویم چې دی نو هغه لینګویج ټیسټینګ دی که نه، سکلډ امیګرنټ دپاره دا دلته لیکلي دي. نو دلته د لینګویج دپاره چې کوم دی نو دلته تاسو کتلی شئ کانیډین انګلیش لینګویج پروفیشنسي انډیکس پروګرام، دا یو ټیسټ قسم دی. بل د آیلټس ته زموږ خلک عموما آیلټس ورکوي، دا دی. بیا د فرنچ دپاره دی، خو بهرحال زموږ د کار چې دی د آیلټس سره دی. نو آیلټس بیا تاسو پکار ده چې ورکړئ دغه ټیسټ. دلته بیا د هغې د یو بل سره کمپیریزن هم کړی دی، لکه CLB لیول چې دی دا کانیډین لینګویج بینچ مارک دی، د هغې لیول ګوري چې یاره د آیلټس څه کم سره برابر دی که نه. نو دا اوس تاسو کتلی شئ چې د هغې 7 نو سپیکینګ موږ له په دغه کې په آیلټس کې چې دی دا د آیلټس دغه دی، نو په آیلټس کې 6 چې وي نو هغې د 7 برابر وي، دغه شان د 6 to 7 په لیسنینګ کې، او داسې دا نور دغه شان دا ټول ټیسټونه په دې کې لیکلي دي، د هغې پوره تفصیل پکې دی. نو دا تاسو کتلی شئ چې لکه ماله کم سکور پکار دی، او بیا به هغه ډاکومنټ چې دی تاسو اپلوډ کوئ. او بله خبره دا چې لکه دا د 2 کالو دپاره ویلډ نو پکار ده چې تاسو زر تر زره دغه ورکئ او ټایم پکې ویسټ نه کړئ، ځکه چې د ډاکومنټ دپاره دوی اکثر ټایم چې دی نو هغه 90 یا 90 ډیز یا 3 میاشتې پورې. نو که په دغه کې بیا تیار نشي نو بیا به تاسو ته مسله وي. د دې نه پس چې کوم دی ضروري او مهم ډاکومنټ هغه دی ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ یا ECA ورته دوی وایي. تاسو چې دلته راځئ نو خپل دغه دی دا ډاکومنټس به هغه به ټیسټ کول غواړي، هغه به اسسټ کول غواړي. نو دلته د دوی خپل ارګنایزیشن دی چې هغه ډاکومنټس تاسو اسسټ کوي، اسسمنټ د هغه کوي. نو دا هاو ټو ګیټ ون دا کوس موږ دلته وګورو. نو دلته بیا دا مختلف ارګنایزیشن دي او په دې کې دا نور هم دي، خو دا ورلډ ایجوکیشن سروس والا چې دی دا فاسټست ښه کوي. نو دې سره بیا تاسو رابطه کولی شئ، او دې سره بیا تاسو چې کله رابطه وکړئ نو دا ډاکومنټ څنګه لیږل غواړي، او دا ټول اپلای فار ویسټ ECA. نو دا ټول بیا تاسو په دې کې تفصیل کتلی شئ، او که غواړئ نو زه به تاسو ته بیا که د ملګرو په دې نه پوه نو زه به بیا پوه کړم په بله ویډیو کې چې تاسو څنګه دې سره رابطه کولی شئ. د دې سره سره چې دی نو تاسو بیا لکه دې نه علاوه ورک ایکسپیرینس که ستاسو وي او ضروري ده نو هغه چې دی هغې به یو خاص لیټر خاص فارمیټ کې جوړول غواړي، او هغه ورک ایکسپیرینس چې دی ما مخکې په ویډیو کې په NOC باندې خبره کړې وه. نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دی د دې، نو پکار ده چې لکه هغه NOC په هغې کې لیکلی شوی د هغې هغه کوډ یې پکې، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ټایټل چې کومي جاب ټایټلز چې هغه برابري، او بیا جاب ډسکرپشن چې کومي نو دغه څیزونه دا 3 څیزونه په هغې کې ډېر زیات ضروري دي. تاسو هغه ویډیو کتلی شئ په نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو وګورئ نو په هغې به تاسو تفصیل وګورئ چې یاره تاسو خپل کوډ څنګه کتلی شئ او څه پکار دي او څنګه تاسو ورک ایکسپیرینس جوړ کړئ. د دې نه پس بیا پروف اف فنډز چې دی
نو دا خبره ځکه ضروري ده اول نه چې تاسو چې پروف ښیئ د فنډ یا د پیسو نو هغه به کم از کم 6 میاشتې په زوړ تاریخ کې ستاسو پوره ریکارډ پکاري په بینک کې او بیا به د هغې یو دغه سرټیفیکیټ راغسته غواړي چې د سره دونه پیسې دي نو دا اپډیټ شوی دی په 25 فروری 2020 دا نیو اپډیټ دی تاسو کتلی شئ نو که یو کس نو هغه دپاره دا د کنیډین ډالر کې 12960 او دغه شانتې دوو دپاره بیا دریو دپاره نو دونه پروف اف فنډ به تاسو ښیئ دا پیسې لکه هغه واخلي نه خو تاسو به صرف په بینک کې ورته شو کوئ او سرټیفیکیټ په شکل کې چې بیا تاسو دا اپلوډ کړئ نو هغو ته پته لګي چې یاره دلته دې راشي دونه پیسې ورسره شته چې خپل دغه بیا کولی شي خپله ګزاره بیا کولی شي دا نور چې څنګه اکسپټ کېږي دا د هغې تفصیل دی په دې کې د دې نه پس چې دی نو بیا بل مهم دغه چې دی ډاکومنټ چې دی نو هغه پولیس سرټیفیکیټ دی خو د هغې نه مخکې به زه دا خبره وکړم چې که برت سرټیفیکیټ وي نو هغه هم تاسو د اول نه د کونۍ در سره نو پکاره چې خپل او ټول ماشومانو تیار کړئ ځکه چې په برت سرټیفیکیټ یا د زیږون کوم سند چې دی په هغې کې هم بیا ډېر زیات وخت لګي او دغه شانتې میریج سرټیفیکیټ د واده چې کوي نو دا به هم تاسو تیار کړئ چې دا ستاسو سره د اول نه تیاري اوس د پولیس سرټیفیکیټ چې څو پورې خبره ده نو دا هم ډېر مهم ډاکومنټ دی ځکه چې په دې هم ډېر وخت لګي اکثر او پولیس سرټیفیکیټ به د هر یو کس لپاره پکاري څوک چې د 18 کالو نه د چا عمر زیات دی دا لیکلي دلته بله مهمه خبره چې کومه ده نو که تاسو څوک هر یو فیملی ممبر چې یو هغه په 13 کالو کې په یو ملک کې پاتې شوی د 6 میاشتو نه زیات نو هغو له به هم پکاري پولیس سرټیفیکیټ د هغې ملک نه خو دلته دا یوه مهمه خبره ده چې ان ایرو کنه ان ایرو مطلب دا دی چې مسلسل پاتې شوي لکه اوس که یو کالم پاتې خو 3 میاشتې کې پاتې نو بیا دا نه لاګو کېږي په هغو څوک چې 6 میاشتې مسلسل پاتې شوی په یا د 10 کال نه مخکې پاتې شوی نو هغې ته هم بیا ضرورت نشته دا بیا څنګه جوړیږي دا په هر ځای کې خپل طریقې کار هلته چې تاسو لاړ شئ لوکل تاڼې ته یا ډي اس پي ته د هغو نه بیا معلومات وکړئ هغه به تاسو ته دا پولیس سرټیفیکیټ چې دی د هغې طریقې کار به ته وښیي ښه د دې نه پس چې دی نو بیا لکه فوټوان دی نو فوټوان هم د دوی خپل یو طریقې کار دی خپل ډیزګنیټډ دغه یې د سایز د فوټوان او بیکګراوند یې د په هغې کې تفصیل لیکلی نو په دې حساب باندې به تاسو خپل فوټوان چې دی بیا هغه به تاسو وباسئ په یو دغه باندې ښه په یو لیب کې بیا میډیکل اگزام فار پرمننٹ ریزیډنٹ اپلیکانټ دا حل به تاسو ته بیا دا پکاري چې کله تاسو دغه اکسپټ شي او تاسو ته آی ټي ای راشي یا دغه ورته وایي انویټیشن ټو اپلای کنه نو بیا به هر یو کس چې کوم دی که هغه وړوکی دی که لوی دی د هغه به میډیکل اگزام کیږي دا میډیکل اگزام چې دی دا د هغې دپاره ضروري او په دې کې تاسو ته بیا تقریبا ټوټل 3 میاشتې وخت چې پای کې دا ټول ډاکومنټ تاسو خپل دغه کوئ نو که دلته تاسو وګورئ میډیکل اگزام فار اپلیکانټ دا ټول تفصیل دلته لیکلی دی ښه بیا دلته که دې له موږ راشو دې خبر له فایند پینل فزیشن که نه نو که دې ته موږ ورشو تاسو بیا ګورئ نو سلیکټ نو که تاسو پکې ملک وګورئ نو دلته موږ د ملک ولیکو چې یاره پاکستان دی څه شو دا که نه نو که دا تاسو ورکړئ چې ګو نو دوی به تاسو وښیي چې په کم ځای کې دوی دا فزیشن ناست دي دا خیر تاسو ته بیا هغه هم وایي په اسلام آباد کې دي دغه شان کراچۍ کې کراچۍ بیا بل کراچي سند لاهور دا په دې لاهور کې او په دې ځایونو کې دي پېښور کې پکې نشته بیا که موږ دلته افغانستان ورکو نو افغانستان که موږ وګورو نو هلته صرف کابل دی کابل جان کې یو دغه دی او ډیزګنیټډ فزیشن دی دغه نو دلته به لکه بیا دا میډیکل اگزام کول غواړي د دې سره که لکه ستاسو په دغه کې چې دی دا داسې څه چینجز پکاري یا تاسو یو پیر اپلای وکړئ او په څه ډاکومنټس کې چینج کوئ یا ستاسو فیملی ممبر کې چینجز یا په کانټیکټ اډرس کې چینجز نو دا لکه تاسو هلته کولی شئ دا ویب فارم دی د دې او په دې باندې د هغو سره بیا تاسو رابطه کولی شئ دا ټول ملګرو ټوټوریل تاسو وکړو په دې کې یو خبره ما وکړه د ای سی ای په حواله ای سی ای چې دی نو ایوالویشن چې کوم کوي د کریډنشل ایوالویشن نو هغه دا ګوري چې د هغې ملک کوالیفیکیشن د دې ملک د کم کوالیفیکیشن سره برابر دی هغه ټیلی کوي د هغې سره موازنه کوي
د دې نه علاوه که تاسو ته جاب افر شوی د کاناډا د طرفه د امپلایر د طرفه نو په هغې کې به ضروري دا ده چې لکه تاسو هغه دغه هم اپلوډ کړئ هغه ډاکومنټ هم اپلوډ کړئ خو د هغې کې به ضروري دی چې لکه لیټر هیډ د سپروایزر نوم کانټیکټ نمبر د کله نه ستاسو جاب شروع کېږي دا ټول تفصیل به تاسو په هغې کې لیکئ د دې سره سره کو په کاناډا کې ستاسو څوک ریلیټیو دي چې ورته وایي د وینې رشته ستاسو یا ستاسو د کور والا نو د هغه مکمل ډاکومنټس چې هغه به تاسو اپلوډ کوئ لکه که پاسپورټ وي نو پاسپورټ نقل یا که پی آر کارډ د دې سره د هغه کوم ځای اوسیږي د هغه ایډرس د هغه نور یوټیلیټي بلز وغیره دا څیزونه ورسره ضروري ده چې لکه تاسو اپلوډ کړئ د دې سره که تاسو پراوینشل نامونې کې چا منتخب کړي نو د هغو هم هغه لیټر بورډ سره هم اپلوډ کوئ چې لکه هغو ته دا پته ولګي چې او دیو انوایټ شوي دي د یو صوبې د طرفه اوس که داسې یو ډاکومنټ تاسو اپلوډ کړی په هغې کې دا ستاسو شک وي چې یاره په دې باندې دیو ګوتې نیوی شي په دې کې څه مسله پیدا کیدی شي نو هغې سره یو لیټر اف ایکسپلینیشن یا LOE ورته وایي هغه به تاسو د اول نه سره تیار کړئ او هغه د هغې سره اپلوډ کړئ لکه د مثال په توګه که په پاسپورټ کې څه مسله ده یا تاسو پوهیږئ چې یاره په دغه نقطه کې ماته مسله جوړولی شي د هغې سره لیټر اف ایکسپلینیشن به د اول نه ولیکئ PDF فارمیټ کې به ورسره اپلوډ کړئ چې ستاسو وخت نه ضایع کېږي او هغو ته پته ولګي چې دا خبره داسې ده او لیټر اف ایکسپلینیشن یو سیمپل به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړم چې لکه څنګه تاسو لیکلی شئ او په هغې کې چې کم خبرې نو په هغې حساب باندې دا خبره تاسو په هغې لیټر کې لیکلی شئ د دې سره سره بله خبره ضروري چې کومه ده هغه دا ده چې څومره هم ستاسو ډاکومنټس وي که هغه برث سرټیفیکیټ وي که هغه نور کریډنشلي نو که هغه په بله ژبه کې په پښتو کې یا په اردو کې یا په فارسۍ کې نو په کار ده چې هغه انګلیش ته ترانسلیټ شي دا ټولې خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې ستاسو وخت بیا ضایع کېږي او کال هم ضایع کېږي او کله چې تاسو په دغې پول کې راشئ نو په کار نه ده چې بیا ستاسو وخت ضایع شي د دې نه علاوه ملګري اکثر تپوس کوي د کنسلټنټ په حواله یا د ایجنټ په حواله چې لکه هغه ته موږ وایو هغه به موږ له دا پروسس وکړي نو ګوره خبره دا ده چې کنسلټنټ صرف تاسو ګایډ کولی شي تاسو ته به دا وایي لکه پولیس سرټیفیکیټ جوړول غواړي دغه ځای جوړول غواړي کریډنشل څنګه جوړول غواړي داسې جوړول غواړي نور پولیس سرټیفیکیټ شو نور په دغه پروسس کې هغه هیڅ هم نشي کولی هغه به هم تاسو کوئ نو دغه خبرې ټول په ویب سایټ کې لیکلي دي هغه د ویب سایټ نه هغه هم راخلي او تاسو هم په خپله کتی شي نه هغه په دې پروسس کې امیګریشن پروسس کې دا پروسس تیزولی شي نه هلته پروسس تیزولی شي به هر حال بیا هم که کوم ملګري غواړي او کنسلټنټ هایر کوي نو زه د چا رزق پلته نه وهمه ټول خوشحاله اوسئ او زما سره اوسئ د الله په امان